علیکم. تاسو ګورئ د پی ټي وي پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. په امریکا کې وایټ هاوس ته نږدې د ډزو په پیښه کې د نیشنل ګارډز 2 غړي سخت ټپیان شوي دي چې په اندېښمن حالت کې یې روغتون ته رسول شوي دي. پولیسو شکمن برید کوونکي نیولی دي چې پیژندنه یې د 29 کلن افغاني رحمن الله لکنډوال په توګه شوی دی. تر ډزو وروسته په واشنګټن کې د ساتندوی چارې نورې پیاوړې کړل شوي دي او وایټ هاوس په هرزي توګه بند کړل شوی دی. په رونالډ ریګن هوایي ډګر باندې عملیات هم څه شیبه وځنډول شول. د پیشي پر وخت د امریکي صدر په فلوریډا کې و. د هوملینډ د ساتندوی چیف وینا وه چې په برید کې یوازې یو سړی شامل و چې د هغه حالات هم اندېښمن دي. د امریکي صدر ډونالډ ټرمپ دغه پیښه ترهګري ګڼلې ده چې ملزم ته د دې سخته سزا ورکول سي. په سوشل میډیا باندې په خپل بیان کې هغه برید کوونکي ځناور ګڼلی دی او ویلي دی چې مجرمان به د دې لوی تاوان وویني. هغه دعوه کړې ده چې دغه سړی له افغانستان څخه امریکې ته راغلی دی او په 2021 کې د بایډن انتظامیې د هغه مخنیوی نه و کړی. پاکستان انجینرینګ کونسل او بلوچستان حکومت د ټیکنیکل هومن ډیولپمنٹ لپاره د مفاهمیت پر یاداشت باندې لاسلیک وکړي. د ایم او یو په روڼا مهار د روزنې ورکولو 6 میاشتنی پروګرام به د 2026 له جنوري څخه پیل سي او د روزنې پر مهال به د میاشتې 50,000 کالداري هم ورکول کیږي. د پی ای سی چیرمن وسیم نذیر او د پلانینګ ایډیشنل چیف سیکریټري زاید سلیم لاسلیکونه وکړل. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بګټي د پروګرام په اړه د غور کولو په غونډه کې وویل چې صوبه کې د نورو غوښتنو په رڼا کې دي روزل شویو انجینرانو ډېره اړتیا ده. په پروګرام کې به وځوانانو انجینرانو ته په ډېره ښه او سپا توګه د روزنې موقع ورکول سي. د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل د بیوټمز پوهنتون کوټ یو بلوچستان سرمایه‌کاري بورډ په مرسته د جاپیر 2025 پرانسته وکړه. اول ته یې 100 څخه زیات د بیلابیلو کمپنیو لګول شوو سټالونو تفصیلي دوره وکړه. د سوریې ته وینا په کولو گورنر مندوخیل وویل چې په صوبه کې به بیروزګاره کې کمبود د راوستو دپاره د دې ډول جاب فیرز اکیډمي او انډسټري یو بل ته نږدې په راوستو کې مرستیاله ثابته کیدی سي او اوسنی حکومت خپل پوهنتونونه او د هغوی سندونه تر هغوی ځای رسولی دي چې زموږ ځوانان به خلاص مارکیټ کې د خپل ځان دپاره ملازمت لټولی سي. په دا مهال وایس چانسلر پروفیسر خالد حافظ او وایس چیرمن بلوچستان سرمایه‌کاري بورډ بلال کاکړ هم د جاب فیرز ارزښت څرګنده کړی. په کوچلاک بازار او شاوخوا سیمو کې ولس ته د اسانتیا ورکولو دپاره په لارو کوڅو کې د بلفانو لګولو چارې نږدې بشپړه کړل شوي دي چې له کبله یې د شپې پر مهال و خلکو او تاجرانو ته اسانتیاوې په برخه کیږي. د بلوچستان اسمبلی غړی ملک نعیم خان بازی په خپله ولکه کوچلاک کې د ولسي ستونزو د هوارولو په لړ کې پرانیستې کچارې هم ترسره کړي دي چې په دې لړ کې به د ولس د ستونزو د هوارولو دپاره د اړه لرونکو ادارو او د چارواکو په ملتیا ګامونه واخیستل سي. د پاکستان چین ټیکنیکل اینډ وکیشنل انسټیټیوټ لوستونکو د مطالعاتي کتنې لپاره د بندرګاه دوره وکړه. د یهایی او سافټویر ټیکنالوژي ډپارټمنټ او لوستونکو ته د ګوادرپورټ اتارټي لخوا د سی پورټ عملیاتو فری زون ډیولپمنټ، بحري تجارت او انټرنیشنل میری ټایم تجارت د نوي تکنیکي سیستم په اړه معلومات ورکول شول. لوستونکو د ګوادرپورټ په دوره کې د بندرګاه و نظام ته د ژورې پاملرنې څرګندونه وکړه. د دورې مرام د بحري تجارت او د مرچنټ نیوي په څانګو کې د پرمختګ په اړه خبرتیا ورکول وو. د دورې انتظام د جی پی ای د چیرمن نورلک بلوچ په هدایت باندې ترسره سو. د کوټي ډي آی جي عمران شوکت او ایس ایس پی سیریس کرایم عمران قریشي په پیاز سنبل لاین کې ګډ خبري کانفرنس په کولو وویل چې بلوچستان پولیس د صوبې څخه ترهګرۍ او جرمونو د ختمولو دپاره سرګرم عمل دی او د تیرو 5 اونیو په دوران پولیس هم کامیابیانې ترلاسه کړي دي، کوم چې د کوټې څخه خطرناک بین الصوبایي ګینګ په نیولو، د هغوی د قبضې څخه 20 موټران د غلا نیول دي او په 11 نومبر په کوچلاک روډ جمیل آباد کې د حماد کاکړ د قتل پیښه او د سریاب روډ ګودام ډاکا او د 2 چوکیدارانو قتل او په سریاب روډ په یو کور کې د ډاکې ملزمان په حراست کې واخیستل سو
هغه وویل چې د تیرو 2 میاشتو په دوران پولیس په پټه اطلاع باندې په 80 اپریشنونو کې په لوی شمیره کې وسله او ګوله بارود هم برآمد کړه. هغه وویل چې موږ د ولس خادمان یو او رسنۍ دي زموږ ته لارښوونه او غلطي په ګوته کړي. د اف سی مویند رایفلز لخوا د کولو د شهریانو د شکایتونو اوریدلو او لرې کولو لپاره پرانیستې کچارۍ ترسره سوه. د اف سی نارت آی جی کمانډنټ میوند رایفلز او ضلعي انتظامیې په کچارۍ کې د خلکو شکایتونه واوریدل. په پرانیستې کچارۍ کې د شکایتونو د لرې کولو په سیمه کې د امن پیاوړتیا او پرمختګ لپاره پر تجویزونو باندې غور وکړل سو. د اف سی آی جی د دورې پر مهال انټر کالج کولو او مرکزی بازار ته هم ولاړی. له شهریانو سره یې ولیدل. قبایلي مخورو او خلکو په خپل منځ کې د چارواکو په لیدلو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او د حکومت لخوا پر شو چارو باندې د پوره باور څرګندونه وکړه. په تبتان بازار کې په ګیس پلانټس کې د ساتندوی انتظاماتو د جاج اخیستلو دپاره اسسټنټ کمشنر نعیم قاسم شیوانی د بیلابیلو پلانټونو دوره وکړه. هغه ایمرجنسي انتظامات، سیفټي وال سمول او د سلنډر سټوریج او د اور مړ کولو د شیانو جاج واخیستی. اسسټنټ کمشنر د پلانټونو ریکارډ، لیګل فرمټ او انسپیکشن رجسټر معاینه هم وکړه. هغه د ایمرجنسي الارم د کارآمد ساتلو او سیفټي کټ دستیابي باوري کولو هم هدایت وکړي. مالکان او کارکوونکو ته هدایت کولو سره د اسسټنټ کمشنر تبتان وینا وه چې په ګیس پلانټ کې معمولي لاپرواهي هم د زغملو نه وي، ولې چې لږ غلطي هم د لوی پیښې سبب جوړیږي. سیفټي کمیټیانې دې جوړې کړل سي او کارکوونکو ته د تربیت هم ورکړي، نو دا ډول به هنګامي صورتحال د پیښې مخنیوی په ښه توګه کیدای سي. د قواعدو او ضابطو په خلاف ورزي باندې به قانوني چارې هم په لازمي توګه کیږي. اف سی ساوث پر خپلو پیښو ورانه پرایزو سربیره د ولس په خدمت کې هم په زړه پورې چارې ترسره کوي. هم په دې لړ کې د اف سی مکران سکاوټس لخوا واکداره اړندو کسانو ته بریل سټیس او سپینې لکړې ورکول سوې. اف سی ساوث په سیمه کې د بنیادي اړتیا لرونکو کسانو سره اړیکې او د هغوی د ضرورت پوره کولو هڅې هم ترسره کوي. له لیدو څخه بې برخې کسانو د اف سی ساوث پر دې مرستو باندې له هغوی څخه د مننې څرګندونه وکړه. د منسیپل کارپوریشن خوزدار د مالی کال 2015-16 په بجټ غونډه کې په اوسګډه د 14 کروړه کلدارو بجټ منظور کړی. په غونډه کې ګډون کوونکو د امن و امان، تعلیم، روغتیا، بجلی، ټریفیک نظام، صفایي، نادره او د قبضې کوونکو د مخنیوي په ملتیا د په ګډ شمېر ستونزو باندې خبرې وکړې. د منسیپل کارپوریشن خوزدار چیرمن میر محمد آصف جمال الدیني وویل چې د ټولو غړو تجویزونو او واردونو ته په یوه سترګه وکتل سي او د خوزدار ښار د صفایي او پرمختګ باوري کولو دپاره به په ګډ هڅې ترسره کړي. او اوس له دې سره سم د پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او موږ ته راکړي اجازت د لوی الله په امان.